بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو دا پیغام د بلوڅ ماما دپاره دی چې کوم یې پرون پر سوشل میډیا باندې دمکۍ چلی دی چې موږ به 2 ورځې چمن والا ته ټایم ورکوو که چیرې زموږ دغه ټرانسپورټ نه سو الا موږ به په ټوله پاکستان کې د چمن د شناخت کارت د خلکو ګاډیانې دروو هغه به بیا یو ځای ته نیله کوو चमन के जितने भी लोग होंगे उन पे शनाख्ती कार्ड होगा पूरे पाकिस्तान में उनकी गाड़ियां खड़ी कर दूंगा अगर उन्होंने 4000 खड़ा किया मैं 10,000 गाड़ियां खड़ा करूंगा دا پیغام نن د چمن د پرلط د سټیج سره هغو ته وویل سو چې که چیرې ته زموږ سره زور کوې یا ته موږ ته دمکۍ راکوې زموږ د هر ځوان د هر کمیټې د ملګري پر سر به ته ګاډی تېری بیا به یې در چمن اړی نو لحاظه ته چې هر چا راستولی هر څوک په تا دا خبرې کوي موږ ته دمکۍ مه راکوه موږ د چمن خلک کمزوري په خدای کوي چې اوس نو موږ ستا د خبرو تاب نه لرو یا ستا د دمکۍ تاب نه لرو موږ ته د دمکۍ څوک نه راکوي زموږ د چمن چې در څو پرلط ناست وي در هغه به ټرانسپورټ بند پر دنیا یو موټر دلته نشي تېرېدلی هر موټر ککلي د کمیټې د ملګرو پر سر به تېرېږي بیا به ځي دمکۍ دې موږ ته څوک نه راکوي د ټرانسپورټ د یونین د صدر څخه زموږ دا خواست دی چې وروره دا دمکۍ د ځانه سره کښېږده دا پښتانه خلک دي دا د چمن خلک دي دا در تا ډېرو زورورو دلته دمکۍ ویلي دي موږ یې په کیسه کې نه یو نه پروا لرو نو لحاظه پر خپله خولو دې لاس کښېږده چې در څو د چمن پرلط د لې ناست وي در هغو پورې به ټرانسپورټ ایکسپورټ ټوله بند وي نو زموږ ستاسو خواست دی چې د دا خبرو څخه لاس واخله د چا په خبرو د چا په خوله موږ ته خبرې مه کوو زموږ د پرلط حمایت وکړه پر دې خبرو برته معافي واخله ډېره مننه